د یوې ټولنې هویت او کلتور د هغې ټولنې په اسلامي او ملي ارزښتونو پورې تړلی دی چې له نیکه مرغه افغانستان د نړۍ له هغو متمدنو هیوادونو څخه دی چې نن ورځ په سیمه ییزه کچه یو ځانګړی کلتور او تمدن لري. د کلتوري او ملي ارزښتونو ساتنه په حقیقت کې زموږ د ملي هویت ساتنه ده او له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت توانیدلی چې د دغو سپیڅلو تاریخي آثارو ساتنه او پالنه وکړي. خود نگهداری آثار باستانی تنها ربط به امارت اسلامی یا تنها ربط به حکومت ها نمیگیره. این واجبه ایمانی و وجدانی ماست که هر یک ما چی است در این مورد متحد باشیم، باید که تا حفظ کنیم و حراست کنیم. و در سال پسین، در 2 یا 3 سال پسین، ما شواهد خیلی زیاد داریم که در رابطه به حفظ آثار باستانی شده. مثلا شما اگر سفر کنین به ولسوالی بلخ، شما خیلی جاها را میبینن که حفظ شده. اگر سفر کنین شما به ولسوالی دهدادی، خیلی جاها را میبینن. مثلا مثالش خانقاه بزرگ است که در دهدادی موقعیت دارن و او مورد توجه جدی امارت اسلامی قرار گرفته تا از او حفظ و حراست کنند. زمونږ د بلخ ولایت کې واقعا په ابدات تاریخي باندې ډېر ښه کار شوی دی او زمونږ دولت امارت اسلامي هم دې ته ډېره کلکه توجه کړې ده چې دا زمونږ ابدات تاریخي په بلخ ولایت کې ښه ترمیم او جوړ کړي او خلکو ته هم وښیي چې دغسې ابدات تاریخي موږ دې نه ساتنه کړې ده او دې ته هېڅوک نه پرېږدي چې دې کې لاسوهنه وکړي. آثار تاریخی یک کشور ماست، باید این چیزا همه سهم بگیرن، همه ما شما سهم داشته باشیم، باید این تاریخ نباید از بین ببریم. این تاریخ همیشه آباد شدنی است، همیشه یاد شدنی است. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې له 80 څخه زیات تاریخي او لرغوني آثار شتون لري چې د دغه ملي هویت ساتنه او پالنه د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور پورې اړه لري او د 012 ځانګړې قطعه د تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه هم په غاړه ده.